باب په بیان د دې کې چې څوک دنه د الله په نوم څه وغواړي نو هغه به نه واپس کوي. سړی چې دې د توحید سره څه کار دی؟ کار د دې د توحید سره دا دی چې کله یو سړی ته دا ووایي چې د الله په نوم ما سره مرسته وکړه نو د ډېر لوی رب نوم یې واخیستو نو بیا ورسره مرسته وکړه. حدیث یې راوړی دی عن ابن عمر رضی الله عنهما. عبدالله بن عمر وایي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم من سأل بالله فأعطوه څوک چې د الله په نوم څه وغواړي نو بیا والله څه وکړه ورکړه. خو دا خبره یاد ساتئ یو خو داسې سوال تانه څوک وکړي چې مال څه راکړه اوس که دله ورکې او که نه ورکې هغه ستا خپله مرضي ده. یو کس تا ته دا ووایي د الله نوم درته یادومه رایکه ورکه واله ولې ډېر لوی رب نوم یې واخیستو. د الله قدر او احترام کولی د الله احترام کوئ ښه د الله قدر کوئ د الله د نومونو قدر او احترام کوئ. ځکه موږ سره مخکې باب تېر شوی دی هغوی کې حدیثو چې څوک درته قسم وخوري د الله په نوم نو څه به کوئ؟ یقین به پرې کوئ. دا په اصل کې احترام د الله دی. یو سړی وي زما دی په الله قسم وي ته ورته بیا نه 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 د الله قدر نه کوي هغه درته په الله قسم وخوړو بس دی دې نه خوا خو څه نشته الا دا چې سړی په دروغو مشهور یا جدا خبره او په دروغو قسم ها چې یو سړي دنه د الله په نوم وغوښته او ګناه یې دنه وغوښته نو بیا به نه قبلوي. لکه اوس تا ته دا ووایي د الله په نوم راله پیسې راکړه ځان له شراب اخلمه ورکوې به له پیسې نه به ورکوې ځکه چې پرې ګناه کوي. یا داسې خبره د الله په نوم درته وایم چې ما ته خپل رازونه بیان کړه په دې جواب ورکول لازم دي نه دي لازم ځکه چې دې کې خو نقصان دی تا ته. خو د دې نه علاوه چې یو حلال شی یو مباح شی دنه وغوښتو چې یاره د الله په نوم درته وایم ما له یو 50 سره راکړه ډوډۍ خورم الله اکبر د الله نوم یې ووایي د الله په نوم هغه لوی رب یې درته یاد کړو. موږ کې چې کله یو سړی چې خلکو سره محبت کوي لکه اوس یو عالم دی او خلک ورسره ډېر محبت کوي قدرمن عزتمن سړی دی او د دې عالم نوم چې څوک واخلي لکه بل کس پسې ورغی یاره وي ما سره مرسته وکړه هغوی ته څوک یې زه د فلاني شیخ صاحب شاګرد یم او زه ګورې د هغه خاص ملګری یم نو دې احترامن چې یاره دی د دومره لوی عالم او د دومره لوی شخصیت ملګری دی او د دومره ښه سړي شاګرد دی راشه دا کار ورله وکړه دا مخلوق دی موږ یې دومره خیال کوو. چې یو سړی ته دا ووایي چې د الله په نوم ګوره مرسته را سره وکړه د الله په نوم را سره منډه ووه د الله دپاره را سره منډه ووه نو بیا ورسره منډه ووهه او څه شی چې دنه غواړي او هغه دې په طاقت کې وي نو هغه ورله ورکوه. ومن استعاذ بالله فاعیذوه او څوک چې پناه ونیسي تاسو نه په الله پورې نو بیا ورله پناه ورکوئ. لکه اوس مثال کې یو سړی دی ته یې رانیسي اوس یو سړی دی ته یې رانیسي زیاتی یې کړی دی مونږ به داسې وایو چې په تا یې ګزار وکوزه او ته پسې ورلی او رانیسي او ته پې زورور او تا ته یې دا وایي چې اعوذ بالله منکه زه پناه نیسم په الله پورې تا نه بس پناه وله ورکړه پرېږده. ولې ځکه چې د پناه په چا پورې ونیوه په لوی ذات پورې ونیوه. دا هم په ګورې په جایز کار کې داسې نه یو سړي پسې ته ورغلې منزل یې راولي او هغه ووایي اعوذ بالله منکه زه پناه نیسم په الله پورې تا نه تا پرېښوده خو زه خیر دی لمونځ مه کوه ځکه چې د لوی رب نوم یې واخیستو نه نه هلته خو هغه کار ناروا دی. یو سړی دی ستا پې حق دی ته پسې ورغلې تا ته ووایي چې ګوره ما پناه نیولې په الله پورې ولې تا چې په الله پورې دې پناه نیولې ده بس بیا صحیح لوی رب پورې دې پناه نیولې ده. ومن دعاکم فاجیبوه او څوک چې دله دعوت درکړي د روټۍ نو دعوت ورله قبلوي
د روټۍ دعوت په دوه قسمه یو هغه دعوت چې هغه د ولیمې د واده هغه پروګرام نو د هغې جواب ورکول لازم دي او عامې چې کومې روټۍ او دعوتونه دي دې له تله غوره دي که لاړ نه شي نو انسان پرې ګناهګارېږي نه ولیمې له به لازم ځي خو په هغې کې یو څو شرطونه دي یو شرط پکې دا دی چې هلته به ناروا کار نه کېږي اوس یو واده له ته ځې او تا ته پته وي ټنګ ټکور پکې دی نو ته به هلته نه ځې الا دا که ستا طاقت یې د دغه غلط کار د بدلولو نو بیا خو ستا تګ لازم دی بل شرط پکې دا دی چې ستا تګ به هله لازم وي چې کله دا تاله چې دعوت درکړی چې دی مسلمان یې حق المسلم على المسلم نو دوی د مسلمان حق دا دی دا حدیث کې دی او دغه شان چې د دې سړي دا مال د حرامو نه وي او تا ته پته چې د سوچه مال حرام دی او ته تلی په دعوت کې داسې حرام خورې نه او دغه شان چې څه نقصان پې تا ته نه میلاویږي که نقصان درته میلاویږي نو د اول نه هغه ته ووایه چې زه نشم درتلی ځکه چې ما ته دا مسله ده دلته یو فایده به ذکر کړم مخې ته راله نن سبا دا کارډونه تقسیموي آیا دا کارډونه تقسیمول داسې دي لکه دې سړي چې تا له په خپله دعوت درکړو نو جواب دا دی چې نه هغه دعوت قبلول لازم دي چې یو سړی تا له په خپله درکړي ټلیفون درته وکړي خوا ته دې راشي او دی اوس کارډونه راواخلي ډېر شی او بیا خلکو له ورکړي وایي دا تقسیم کوي دې ته وایي دعوت الجفله عربي کې دې ته څه وایي دعوت الجفله جفله دې ته وایي ماسوتن ډوډۍ ته راشي نو دې له تله واجب نه دي ولې ځکه چې دا دعوت څه دی عام دعوت دی ته خو خاص نه یاد کړی او زما په نیز زما خپل دا زه دا نه یم چې حرام دي زما په نیز خو داسې ډوډۍ له نه تله غوره دي دا یو نیموم له منډه د ست وږی که نه راځي ډوډۍ له ټول او بس د یو ګیره باندې هم تیل لګولي ویښته هم داسې اړولي راوړي ځان یې صفا کړي دي له پروګرام دي خو تا ته نه دي ویلي چې ته راشي خو عام اعلان کړی دی وایي راشئ او ته پکې مخکې ټانګه کې مخکې ناسې روانې له دې نه که سړی ځان لرې وساتي نو غوره ده نور تله ولې څه دي جایز دي ومن صنع الیکم معروفا فکافئوه او چې څوک دې سره ښه وکړي نو د ښو سره بدله ورکوي دا موږ ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوچت اخلاق ښیي فإن لم تجدوا ما تکافئونه دې کوم سړي چې دې سره ښه وکړو او تاسو سره بیا څه نه وي چې جواب وله ورکوي یعنی داسې څه د سره نشته چې ته ورسره دا ښه بیا وکړي په جواب کې فادعوا له نو بیا د هغه دپاره دعاګانې غواړئ حتی تروا انکم قد کافأتموه چې ته مطمئن شي چې او دومره دعاګانې وله وغواړه چې ته مطمئن شي چې او ما د هغه د ښو جواب ورکو رواه ابو داود والنسائي د حدیث امام ابو داود امام نسائي راوړی دی په دې سره دا باب هم ختم شو او دا درس هم اختتام ته ورسېدو انشاءالله پر روان درسونه کې به باقي چې کوم ابواب دي هغه به پوره کوو او یو څو درسونه پاتې شوي دي نور دا مبارک سفر زموږ د دې کتاب سره دا هم په ختمېدو دی الله سبحانه وتعالی دې دا سفر چې کوم موږ د دې کتاب سره تېر کړو الله یې دا زموږ نه قبول کړي او الله سبحانه وتعالی دې زموږ ټولو نه مضبوط موحدین او متبعين د پیغمبر صلی الله علیه وسلم جوړ کی هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.